او د الله سبحانه وتعالى بندگی دې ته وي چې ته به د الله خبره منې، کاغه ته د یو کار کولو وي او کاغه ته د یو کار نه منع کوي، د دوه خبرې بوله منې. صحیح منهج دار د حق پرسو چې مسلمان به د الله نه یریږي، هم مسلمان به د الله سبحانه وتعالى نه امید هم ساتي. ځکه الله د خپل دو صفات غالبا په قران کې یو ځای بیانې. په یو ځکه الله سبحانه وتعالى وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. الله وی یاد کی دا خبره پو کی زم په دیوانی چې الله ګره سخت عذاب ورکي. ګره بخانی نه مخ کی عذاب ذکر کړي به باغی به سم د سوی الله بخانم کی. ته بد الله نه یریګم، ته بد الله نه امیدوم ساتي. الله سبحانه وتعالى د پیغمبرانو واقعات را نقل کړي. به باخره کې الله وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وی دا خلق دي چې دوی په نیکانو کې دیو بل نه مخ کې کېدو تعذيب کول نه کېانت. دیم صفت باو کې دا والله زمنګ نه دعاګانې غوښتي مونږ ته وایي چې وایي ولی رغبا ورهبا، ځکه زمنګ نه یریدو او امید به ساتو. نو ته د الله سبحانه وتعالى یریږي هم او د الله سبحانه وتعالى امید هم ساتي. ګناونه پرې خوده د یو چت نعمت چې الله سبحانه وتعالى چاله ورکي. انسان کمزور دی بیا پرې ګناونه کې واقع کی، هم کوشش کوي چې ځان دې ګناونه لري ساتو. ګوره د ګناه د خون په کیم ډیری خدای ساتي چې د ګناه عذاب چې کوم رب العالمین مونږ ته خوولې دا کوم چې د قیامت پر ورځ ورکي کچاغي ته سوچ کو نو دا خون به تیر شي کوم چې د ګناه کې دنه یو سره ولید بالله زنا کې د زنا څومره خون به څومره به ځا ډیر زیات خون شي، ډیر زیات خون شي په زنا کې د یو غنټې لپاره خوني یو غنټې لپاره او هغه عذاب ته سوچ کوم چې په جهنم کې چې عذاب به څومره سخت. یو سره دوکې دړه کې د خلکو مالونه وي لکه ساته پر بخون واخلي او د آخرت هغه عذاب څومره سخت. یو سره نشي تماشې کوي، یو سره شراب سکي، د شراب څومره خون دی ځکه کم ټیم کې چې سړی وسکي دی به څومره وخت پورې نشي، لږ وخت پورې به نشي خون به واخلي. خدا لږ وخت د خون ته یاد دی او هغه عذاب د نه شي کوم چې رب العالمین ورکي په دنیا کې ورکي که په آخرت کې ورکي که په قبر کې ورکي هغه سور سره عذاب. کته دا غواړي چې د ګناهونو نه لری پاتې شي او د ګناهونو نه بچ پاتې شي نو یو لس خبره پتا دی کې یاد ساته. اولنی خبره د مانځه پابندي کوه. د تجربه خبره کم سړی چې د مانځه پابندي کوي په جمعات کې د دې ګناهونو ډیر کم کیږي یا تکیږي نه او چې کیږي نه ډیر کم تکیږي. او په غیبه دلیل په قران کې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله یقینا منسل انسان د ګناهونو بچ کوي. نه د 15 وخت مستاسو نظر وچلوي په خوښه کې کم سړی چې 15 وخت مز په جمعات کې کوي نه د سړي غالبا ګناهونه یا نه کوي او یا کیږي نو ډیر کم ګناهونه دي. در تجربه خبرم د ګوره کله کله د انسان د جمی د موس پاتې شي د سوزر د لاسه نو بدغه ورسته به ګوره لکه دا ورځ به د سینې لک په کوم ورځ انسان د 15 موزونه په جمعات کې وکي د څه کنه ده په هغه به د انسان سبل شان احساس وته هغه زه هغه څه خبر کوم چې موزینو سره دتی دا هغه خبر نه کوم چې نه ده چې نه ده خو په کلونو موزنه کې هغه باندې اثر نه پریوسی غادت دی بيدنیس. خو مؤمن انسان چې کله یو ورځ صرف یو موز ته لیډ او د جمی چې دا موزونه کې ځان له کور کې نه په هغه ورځ به د باندې سي بوج غونټ کی او د زړه خپه غونټ کی. دویم دا چې د خپل نظر حفاظت ساته. نظر چې لګ نظر د ګناہوں جړل ده والله لازم دي غالبا ګناهونو سوچ ودو ک جړل سده دستر کده ک زنا ده ک غلط تصویران کتلی ک نور صفحش فلمونه کتلی
ډیر غلط کارونه دي چې د هغې جړل چې د هغه د سترګې د سترګې حفاظت چې کوو ته به د ګناهونو نه بچي. نو ځکه الله په قرآن کې څه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله وایي د مؤمنانو ته ووایه چې د خپل نظرونه چې دی د کوز ساتي. څومره قیمتي نصیحت دی چې دا نظرونه کوز ساتي، ځکه چې نظر د کوز ساتونو د ډېرو ګناهونو به څه شي بچ بشي. د موبایل کې چې کوم ګناهونه کی، ټي وي او ډیش سره چې کوم تعلق ساتي، بازارونو کې چې کوم تعلق ساتي، د ټولو جړل چې دغه د نظر دی. دا دوه شو. دریم استغفار او توبه، او د هغې تفصیل موږ مخکې بیان کو. او الله په قرآن کې څه وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الله وی اے پیغمبر که چرته تا نه زما بندگان زما مبارک ته پوښتنه کوي نو زه نږدې یم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. که څوک زما نه بخانه غواړي، څوک رانه څه غواړي، نو خبره وله قبلوم. په مخه د رب العالمین نه بخانه غواړي، توبه وباسي، د ګناهونو نه وبچي. دا درې خبرې شوې. څلورم که چرته ګناه د نه وشوي نو ګناه وشوه، په دې باندې بیا برقرار مه اوسه، په دې باندې اصرار مه کوه. نن تا نه ګناه وشو بس ختم، او سبا له بیا د ګناه کول قصدن عمدن کول، بل ورځ بیا لږ ډېرې کې، بل ورځ بیا ډېرې کې، رو رو به د ګناهونو په دې جال کې ته ونښلي، بیا به ترې ورته ګراني. پنځمه خبره د الله سبحانه وتعالی رحمت نه ته ومقتې کوه. دا ډېر خلک ګناهونه ولې نه پرېږدي؟ هغو ته دا ښکاري چې زموږ د ګناهونه ډېر زیات دي، مړه پته نشي الله به زموږ توبه قبلوي او که نه به قبلوي، خو په دې ګناهونو کې لګیایي. نو موږ ته دا وایو چې ستا چې څومره ګناهونه دي د هغې نه د رب العالمین مهرباني ډېره ده او د الله رحم د هغې نه زیات دی، نو ته د الله د رحمت نه ته ومقتې کوه. شپږمه خبره پالتو مه کښېنه، مه پالتو ګرځه. کله چې تا سره پالتو ټیم و نو ته به ګناهونه کوې. کله چې تا سره یو وخت فارغ یې که نه، یې د دنیا دپاره مصروفه که او یې د آخرت دپاره مصروفه که، د ګناهونو به څه شي بچ بشي. دا فارغ انسان چې د ده نه غالبا ګناهونه ډېر کړي، نه خپلې طریقه دا چې فارغه وخت الله سبحانه وتعالی لپاره کړي. قرآن ووایه، ذکر او اذکار وکړه، درس واوره، بل د دین یو کار وکړه. که دا نه کوې د دنیا دپاره یې ولګوه، خو دا فارغه وخت ډک کړه نو د ګناهونو نه به په حفاظت کړي. اوومه خبره د نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه، د ګناهونو نه به لرې. دا د تجربې خبره. کم سړی چې د نیکانو خلکو سره ډېر کښېني پاسي، دی د ګناهونو نه لري. ولې؟ ځکه که دی چې د ګناه کوي نو د نیکان خلک یې منع کوي، وایي ګناه به نه کوي. او که دی ګناه کوي نو د هغو نه حیا او شرم کوي چې څنګه د نیکانو خلکو مخکې ګناه کوم. اتمه خبره د کور نه ډېر مه وځه بهر ته. کم سړی چې د کور نه بهر ته ډېر وځي او خاص که به بازارونو کې ګرځي والعیاذ بالله، او د نایي چاپ ته چې ورشي هلته به ډېر شی نه شي. دا اوس وګورې زه دې خلکو داریا ښه دوکان کې به دی نه شي، د بازار کې به ګرځي راګرځي، څه کوي ستا ازادوم. نو ستا څوک به دې ځای کې ازادوي، به کوم ځای کې زنانه ګرځي، فتنې به کوم ځای کې هلته څوک ستا ازادوي. خپل کور نه ډېر مه وځه. رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کو، هغه ورته یا رسول الله ما ته نصیحت وکوي، کور په ځان باندې لازم کو، دا جبې ورته داسې راونیوه او دا ونیسه بس په حفاظت کې، ته به بچې. دوه غټې قیمتي خبرې په کور کې کښېنه او د ژبه د کنټرول کې ساته، والله لازم که څه نقصان در ورسېد. ژبه کنټرول کې که رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي او کور په ځان باندې لازم که. ښه نهمه خبره چې د هغې د لاسه به ته د ګناهونو نه لرې، چې کله تا ته د ګناهونو انجام معلومي، چې وګوره د دې ګناه د لاسه رب العالمین زما نه خفه کېږي، وګوره د دې ګناه د لاسه الله په ما لعنت وایي، وګوره د دې ګناه د لاسه به جهنم ته ځم، چې دا نتیجه تا ته معلومه وي نو ته بیا ګناهونه دا بیا نه کوې. لسمه او اخرنۍ خبره ګناه بده ګڼه، چې کله دې ګناه ګڼله او ګناه دې بده ګڼله نو بیا به ته د ګناه نه ځان لرې ساتې. او شیطان مه پرېږده په اسانۍ سره چې په تا باندې لوبې وکړي. که شیطان تا ته څه خبره په دماغو کې راچي یا ستا خواهشات تا ته څه خبره راچي، نو د هغې مقابله کوه چې نه زما رب وایي چې داسې به نه کوې. نو که بل پر ته شیطان ته ځان کمزوری کوې او کومه خبره هغه تا ته دماغو کې راچي او ته به په ټکه عمل کوې، نو کله به بیا ته ګناهونه پرېږدې. دا لس خبرې زما له طرف نه یادې ساته. کله چې دا خبرې په دې خبرو ته عمل وکړو نو انشاءالله ته به د ګناهونو نه که هغه کبیره ګناه ده
او که هغه صغیره ګناه ده ته به په حفاظت کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی موږ د هر قسمه ګناه نه لري ساتي الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه موږ ته وبخي او الله سبحانه وتعالی موږ ته هغه ژوند نصیب کړي چې به کې د رب العالمین بندگی